افغان دعوت چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. لومړی په اسلام کې خبرې امانت دی او په هغه باندې ډیر تاکید شوی دی چې یا یو مؤمن د سید الشهدا درجې ته رسوي او یا یې د دوزخ د اور ژورې کندې ته غورځوي. څه وایې او یا یې لیکې د هغه په اړه مسؤل یې. الله سبحانه وتعالی فرمایي بې له شکه چې غوږ سترګه او زړه هر یو له دغو پوښتنه کیږي په قیامت کې چې تا ولې په دنیا کې ګناه کوله. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی څوک چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان لري باید د خیر خبره وکړي یا چوپ واوسي.